د انډیا د باچا خانه چې راونیسي خان شهید عبدالولي خان محمود خان اڅکزی اوس یې دغه دی پی ټي ایم پر ټولو ملګرو حتی تر دا چې پر مولانا فضلالرحمن صاحب هم د غدارۍ دبه ولګوله. نور خبرې پرېږده. پرون ماته حاجي محمد شیر ویل دا پکې جنجال ګوټله، دا جنجال ګوټله رینجرز راځي هره شپه ولاړ. بله ورځ که چا ثبوت غوښتي موږ فیصله کړې ده چې موږ به ورځو. دا نوی وینګ کمانډر راغلی دی عبدالرحمن صاحب، پی ټي ایم به ورځي او خامخا به ورځي. پښتانه ونیسي بله ورځ دوه ذمهواره کسان د هغو ثبوت موجوده دی. ول رینجر زموږ د ګاډۍ راکښته کړو، سپی هم ورسره و د دا رینجر سره. موږ پر موټرسایکل باندې وو، د دا موټرسایکل سلنګسر ډېر ګرم و. ول یا به پر دې باندې سلنګسر باندې خوله یږدې یا به پر دې سپي خوله یږدې. اوس ته سوچ وکړه. نه هېڅ ګناه نشته، شناختي کارت ورسره دی، نه چرس ورسره دی، نه تومانچه چې ده سره ورسره وي. دا هر څه دا په کوم اصول کې اسرائیل کړي دي داسې. بیا دغه ثبوتونه له راغلي دي چې په فقیره او په جنجال ګوټ کې زنانه تلاشي کوي. اوس هم ته نه راپورته کېږي، چې اوس هم ته نه راپورته کېږي. ته ده سره ناست و چیشته په مختلفو پاټیو کې تقسیم یې زنده باد. مګر پر دغه د خپل سرتورسري د عزت دپاره د خپلو بچیانو دپاره څو د افسوس خبره ده. بیا زه د سر بېادبي ما زه دا سجده څه دپاره لګوم؟ ولې سجده لګوم؟ پرېږده دا اسلام بیا پرېږده. سجده څه دپاره لګوې؟ څه نه په ځان ته پښتون وایه، غیرتمن وایه، یا مې برید پرېښي دي یا مې ږیرې پرېښي دي. چې زما پلار ته به دی وایي چې یا پر سلنګسر خوله کښېږده یا پر سپي خوله کښېږده. زه بیا هم ورته وایم چې زنده باد. خو نه څه وس نشته، دا شناختي کارت خو پر هغه ځای موږ سېځئ، شناختي کارت خو پر هغه ځای سېځئ. خو اوس هم وخت نه دی تېر. خواست کوو ټولو پښتنو ته خواست کوو که د هرې سیاسي پارټۍ یې زنده باد، هر چا ته چې ووټ ورکوي زنده باد. کم از کم پر دا یوه نقطه باندې راو انور ابوالنظر جان الله بیان کو څومره ډاډه ناست و چې ده ویډیو کوله. ول ما 440 انسانان شتلي دي، یو هم چیش نه دی. څه ورته وایي؟ یعنې ساده نه دی، بې ګناه نه دی، ټول ګناهګاره ما وځي. یوه خبره ده. او بل دا خبره کوي چې د یوه هم کیس نشته، څوک نه دي راغلي. های عدالت، های کیس، های د نقیب پلان، های جرګه، های زموږ دلته درنه ګوادر دا ټول په ظلم. اوس په دې ریاست کې دومره انسان سړی نشته چې هغه دغه ورته ووایي چې راوانور صاحب هغه پولیس جي آی ټي رپورټ څه وایي؟ ډاکټر رضوان ایس ایس پي ایس تر اوسه پورې هغه څه وایي د هغه رپورټ؟ یا دا پوښتنه نشته. بله ورځ د ثناالله په دو تلوار باندې شهید کړي. په هر کیس کې چې تللی و د پولیسو کومه رویه وه؟ دغه درې وزیر چې پر دغه کاټور باندې شهیدان کړو، څه سول هغه کیس؟ سبا تا هم وځي، ما هم وځي. په دغه نږدې سبزي منډۍ له راسه ما لیدلي دي. زه په قسم درته وایم لا اله الا الله محمد رسول الله. ټول یې چرسیان موالیان اخیستي دي، 2-3 سوه روپۍ د شپې دیاړي ورکوي. د پولیسو ورګۍ یې په اغوستي دي، په ګیټ کې یې درولي دي. دا پښتانه په بې عزته کوي. یو هم پولیس نه دی، ټول چرسیان موالیان. زه ثبوت لرم، زموږ پښتانه پکښې. دا د قانون رویه د تا سره دغه ده. اوس نو ما او تا ته څه سوچ کول پکار؟ پارلیمنټ زنده‌باد مرده‌باد دا پر هغه ځای کړی 80 کاله مخکې پارلیمنټ وکړي، څه شي جوړ. اوس د دې هغه پښتانه وایي هغه وسایل خو دې قبضه دي، نوم اختیار نه درکوي، جمهوریت نشته، ټکسو نشته. ستا سپین ږیري بوډاګان پر دغه واټساپ ویډیو پر دا یوټیوب باندې وګوره. دا رقم د حاجي صاحب رقم خلکو ته یې پړی وراچولی دي، پر روډ یې کشي. وایي ستا وراره په طالبانو کې دي، ځوانان دې ورک سو. ملا طاهر والمزي په جیل کې، دا نور هلته په بنو کې ږیرې جن کاږي، قرآن مجیدونه جنې غورځوي. ډېره بېادبي. ما په اخري دا یو شی پاته و، عزت ته یې ملا سر واچوه. په مومند ایجنسي کې څه واقع وسوه؟ د حیات په کور کې څه واقع شول؟ دا خو دا دوو بیان کو. ډېر د شرمه غږ نه کوي، د سیالۍ غږ نه کوي. دار پښتانه سره دا سوي دي.
نو چې ستا بچیان شهیدان سي مشران دي بې عزته سي و رهبرانو ته د ایجنټانو کافران ویل کېږي د ځوانانو د ژیرې کښل کېږي و عزت یې لاس در واچوي ته سره بیا وچیشته ناست او ته سره ناست بیا وچیشته کله راپورته کېږي ډېره بېادبي ما په ځای پاتې ده چې موږ ورته ګورو دا بېادبي ما دا خور مور مې د لاس نه ونیسي راته بوی دي بیا راپورته کېږو نور خو هر عمل د ما او تا سره اوس خبره دا ده موږ پښتانه دا یوه خبره کوو چې موږ ډېر بهترین مسلمانان د خدای نه رالاندې د هېڅ چا نه نه یېرېږو نو ته بیا ولې بیریږې د رینجرز والا ولې بیا د پولیسو څخه بیریږې هر پښتون دا مني چې د پی ټي ایم دا مطالبات جایز دي هر پښتون دا مني چې ډېر عمر بعد الله پاک یو دای شی ومنځ له راوړي چې د ټولو پښتنو د دا کشني کشني اختلافات باوجوده پر دې باندې امین دي نو خو راسي دا شی مضبوط دی که د هرې پارټۍ دې راسي دا شی مضبوطه کړو دا پر مخ روان کړو د دا خپلو سرتورسرو د عزت د حفاظت لپاره د دا خپلو سپین ږیرو د حفاظت لپاره د دا خپلو بچیانو د مستقبل د حفاظت لپاره راسي دغه تحریک مضبوط